سلامونه افغانستان، خدای دې وکړي چې جوړ روغ تازه او تکړه به یاست. هر ځای چې یاست صحتمند اوسیږئ، که د افغانستان څخه د باندې یاست او که افغانستان کې دننه یاست. زه حکمت الله او سلامونه، ستړي مه سئ، وخت مو په خیر. هیله ده چې جوړ روغ خوښ خوشحاله تکړه او تازه به یاست. زه یم او زه خپله زه یم، زه په خپله زه یم، زه خو نو زه یم د خیره سره. نو سفر شروع سو د خیره سره انشاءالله. نو د کابل کندهار پر لویه لاره باندې یو. ماشاءالله لارم ډېره زیاته جوړه سوې ده، به در باندې وي. نو اوس د بل سړک کار شروع دی د خیره چې دغه دویم سړک جوړ سي دوهم لاس ته. نو مطلب دا چې تاسې هم ترافیکي اصول مراعاتوئ په لویه لاره کې، او ترڅنګ یې دغه سیټ بیلټ چې دی یا مثلا کمربند چې ورته وایي دا هم وتړئ، ځکه چې ستاسې د کله چې تاسې حادثه وکړي بیا تاسې د مرګ څخه ژغوري. حادثې خو الهي دي، خو که چیرې تاسې اصول ترافیکي مراعات کړي نو انشاءالله چې ستاسې ژوند به 100% ژغورل کېږي. نو بس ملتیا را سره کوي. موږ یوازې نه یو، موږ یو سفر لرو، ډېر ښایسته سفر دی. ګورئ پر 29,000 مو دا دی سفر درته را شروع کوي. نو تاسې فکر وکړئ چې 30,000 پورې راسي بیا به څه حال وي د خیره انشاءالله انشاءالله. و نو بس دا سفر مو داسې یو دم ورته فکر سو د خیره سره، عوام وسوله چې موږ ولاړ سو. دا چې چیرې ځو هغه سیمه به مو فوق العاده خوښېږي. دا خو نو زه ضمانت در کوم چې تاسې به خوښېږي، خو تاسې دعاګانې کوئ چې موږ په خیر ورسېږو انشاءالله. او حوصله به کوئ، پرله پسې حوصله به کوئ، حوصله به کوئ. چشم بدور واه نو دم تړلی دی، انا مام تړلی دی. معنا وروره ګوله موږ هم اوس معنا نه کې پیشني معنا پیشني راز. نو ملتیا کوئ، زموږ سره اوسېږئ، دا د لارې مسیر را سره تعقیب کړئ، مه خسته کېږئ. زه یوازې نه یم، نعمت هم را سره دی. ستړي مه سئ دوستانو، ښه یاست، په خیر یاست، خیرات دی، صحتونه مو ښه دي. زما کوچنیان ډیوالان ته سلامونه ورسېږي. بس ما تعقیبوئ د خیره، موږ ټوله یوازې ما نه، تاسو بیا ما تعقیبوئ. نو بلا زه سره روان دا ښایسته ښایسته ځایونه د خیره په تصوینو. نو موږ ټولو کمربند تړلی دی. یو ځلې بیا تاسې ته وایم تاسې هم ترافیکي اصول مراعات کړئ. که چیرې خدای نخواسته یو حادثه وکړي نو ستاسې ژوند به وژغورل سي انشاءالله. دغه کمربند به ستاسې ژوند بچاو کړي او د مور دعا. ګورئ دا اوس ټینګ سو ده. نو ځینې کسان نور سره پوهېږي وایي دا کمربند خو چې دی دا داسې ډیله دی. یا ګورئ که چیرې یو دم حادثه وسي، ګورئ دا ټینګ سو، یو دم که حادثه رامنځته سي دا ټینګېږي، دا ټینګوي. نو ملتیا کوئ، زموږ سره اوسېږئ، مکمل د میلې سامان را سره دی، ملګري را سره دي. انشاءالله ملتیا کوئ. نو دا چې په تک تک کې زموږ سره تاسې خسته نه سئ، یو څه به درته ووایم. وایي څه په سترګو کې خبرې، څه په خوله مې خاموشي ده. څه په سترګو کې خبرې، څه په خوله مې خاموشي ده. ته خفه یې، زه خفه یم، بس روانه زندګي ده. نو زندګي روانه ده او سړک هم دویم لاس سړک ته د خیر سره کار روان دی. نو ملتیا کوئ، بس دا پروګرامونو څخه خوند واخلئ. دا چې موږ کار کوو دا ستاسې دپاره یې کوو، تر څو تاسې د افغانستان ټولې څنډې ووینئ. نو ډېرو ملګرو ویل چې اشپزي هم بیخي خسته کړو. نو موږ ورته راسئ چې د خیره سره یو بل شی وکړو چې هم ستاسې ګټئ هم زموږ ګټئ. زموږ ګټه دا چې موږ به میله وکړو، منظره به وکړو، پروګرام به جوړ کړو. ستاسې ګټه به دا وي چې تاسې به د افغانستان یو بله څنډه ووینئ. که څنګه میرزا؟ بالکل بالکل همداسې ده. و نو بس ګټه چې د دواړو خواو سي نه، په دوی ته یو ګټه رسېږي هم په موږ ته. موږ خو دا دې روان یو د خیر سره انشاءالله، او دوی به دغه سیمې را سره ګوري انشاءالله. نو موږ په هغه سیمه کې یو، د مطلب زابل ته نارسېده، دغسې به وي، زابل ته نارسېده یو. نو هیله ده چې بس پروګرام مو خوښ سي او خوند ځینې واخلئ. بس لاره ده خامه ده، زه به یې در باندې ووینم. دا د دویم لاس د سړک کارونه روان دي. اول یعنی د چپه لاس ووایو، د چپه لاس کار خلاصوی دي که راسته لاس دی؟ کم لاس؟ یو خو نو موږ چې کابل ته ځو دغه لاس دی. زموږ چې کابل ته ځو
مطلب د کابل لاس راسته لاس او هغه چپه لاس کېږي مطلب چپه لاس سړک جوړ شوی دی راسته راپاته دی انشاءالله جوړېږي به د خیر سره موږ هم ډېر خوشحاله یو دې سړکانو ته ځکه چې دا بیخي هغه شل پنځه ویشت دېرش کاله وسول چې دا نه و جوړ سوي خراب سوي وه اوس الحمدلله دی جوړېږي ابادېږي نو موږ به هم خوشحاله کېږو په دې باندې دا په دغه خاطر دا کیندنه یې سوې ده مطلب لیس سوی دی اوس فقط پاته دی چې شګې پر واچوي اوه بټانه دغسې به وي لوړ لا هم ځینې شیان دوستان تړي پر د لارو باندې یو قسم پر سړک باندې هغه شیان راځي هغه تړي او کارونه یې روان کړي دي نو خو ادامې وزارت یې کوره ده خدای دې خیر وکړي چې دا سړکان جوړي موږ ستاسې دپاره ټوله تاسې دا دې ویني دا جریان ویني دا جزئیات ویني دا دي سولو اوس نو سنگر کلی د سنگر کلی دا منطقه چې د سنگر په نامه سره یادېږي ماشاءالله جبه هوا وار په وار چې مخ ته ځو هوا یې خیږي دوستانو راورسېدلو ښاري صفا ته تاسې دا بازار را سره وینئ دا ننداره کوئ ماشاءالله ډېر ښایسته او کوچنی وړوکی غوندې ښایسته بازار لري نو د ښار څخه یې راتېر سولو اوس د بریا مانده سره یو بریا مانده سره یو دلته یو نو څه خوراکي توکي مو راواخیسته لکه بسکوټ و مثلا ځکه چې سفر مو غټ دی نو باید یو څه احتیاط وکړو چې ناجوړه نه سو بسکوټ یو مثلا مشروبات یو اوبه دي مثلا چې موږ هغه بې ګازه شیان څښو ډېر څه په دغه نه ده خو بې ګازه راني ده مثال راني ورته وایي دې شیانو ته زه به لیدونکو ته خبره وکړم موږ پر لارې باندې دونه شی خورو چې په وپایو ډېر شیان نه خورو په دې خاطر هلته بجټ ته مې حساب کوو معنا کم شی وخوره کم شی نه دا اوس د یو دغه وکړل هلته ولاړ دی وایي ته راني څښې اوس که ځوان چې زه نه څښم بلا د یوه ده نه راخي او وروره خو را روان یو خو راني څښو نو خو دې څښو نو بلا به دې کې اوس څه جوړه یم انځر خورې او تر ټولو جالبه خبره دا ورته وایم که نه څه شي جالبه خیر وبه وایم برکت نه خوښه بېرته بیا کټ کړم دغه دی تر ټولو جالبه خبره دا ده چې د تیلو بجټ مو چلا کړی دی نور یې مکمل 1400 افغانۍ راخیستې دي نو 1400 افغانۍ موږ اوس د خیر سره سفر چیرې لرو ورته وایم ډېر اوږد سفر دی اوس نه ورته وایو بیا چې کله هغه لارې ته سیده سو بیا به ورته وایو انشاءالله په بله خپرونه کې البته هو د خیر سره نو دا به جالبه نه وي زموږ ستاسو لپاره چې 1400 افغانۍ اخیستې او د افغانستان ډېر لرې بیخي تر ډېرو ولایتو تېرېږو د افغانستان یو غټ ښایسته ځای دی بلکل نو دا به خپله زموږ دپاره د خیر سره انشاءالله الله مو دې په خیر بېرته راورسي او خاطره پاتېږي ولې چې ډېری خلک چې په میلو وځي هغوی په خپل منځ کې 2000 8000 9000 افغانۍ دوی انداز یې خو موږ دا د ملګري درې نفره روان سوي د خیر سره انشاءالله چې موږ 1400 افغانۍ راخیستې دي 1400 یعنی 1000 او 300 افغانۍ بلکل وبګورو د خیر سره چې موږ دا منزل چیرې رسوي د خیر سره انشاءالله سلیمان خبره دا منزل موږ چیرې ولي چیرې مو ولي خو خدای پاک مو دې د خپلو کورنۍ پر بیرته په خیره ورسوي ولې چې کورنۍ موږ ته سترګې په لاره وي موږ به انشاءالله په لاره کې احتیاط کوو دغه تر څنګ د خوراک سره به احتیاط کوو چې د نس هغه محافظتي سیسټم مو خراب نه شي
انسان دی ویني والا وروره ګوله زم دوی ته نعتونه وایم ډیډینګ ورته کوم والا وروره ساعت یې چیرې دغه ښه خبره ده یا د وادي ته خو ډېر ښه ځوان یې خوشبودار یې نو ډرایوینګ هم په ګډه دی د خیره سره هلته به بیا په کلات کې زه درته موټر ورکوم چې درکش او بله دا ښه خبره خو لا دا ده چې لیسنس مې هم واخیستی مبارک ډرایوینګ لیسنس البته شیریني در باندې واوښته له دا نوراني دې وچښله دا خو په شیریني کې نه راځي دا خو د شراکت کار دی دا د شراکت کار دی یا به دغه په شیریني کې وبوله یاره نه بولم ظالم انسان یو ما به دې کوزده کړې یم او دغه شی وچښله بله دغه په شیریني کې شي ګوره دا باید ما څنګه ډوډۍ درته وکړه ته هم باید بیا ماته یو بله جالبه خلابه که چې په شهر صفا کې د انځرو اصلات خورا ډېر زیات دي ډېر پراخ یعنی دا ولایت چې دی شهر صفا دا په ولایت دی بلې شهر صفا شهر صفا ولسوالي ده ولسوالۍ ده خدای زده دون بیخي غټ دی لکه ولایت غوندې نو خو اوس داسې دی د افغانستان ولسوالۍ بیخي په ولایت واوښتې دي بیخي ولسوالۍ ته یې وګوره ډېرې پراخې الله پاک دې نور هم بس افغانستان نورم آباد کې کرهڼه او مالداري چې ده دا د افغانستان تر ټولو یو هغه مین برخه ده ولې افغانستان ولاړ پر همدې کړه کرهڼه او مالداري باندې دی اوس موږ دغه میوې چې رسېږي لکه انځر انار ورور ګله دا هغه میوې دي چې نور هېوادو ته لا صادرېږي رښتیا نو مهمه خبره دا ده چې په شهر صفا کې موږ دغه مهم پوینټ تاسو ته ووایو چې دلته د انځرو حاصلات خورا ډېر زیات دي مطلب دا چې انځر دلته ډېر کرل سوي دي په مځکو کې او دا خلک چې دي د انځرو کاروباریان ډېر زیات پکښې کې دي دغه ته یو ډوز رسېدلی و ډوز یې دی کې چې ورته وایي چین ته نمونه یې وړې وه نو هغه عکسونه ما وکتله چې ښه ښکار به د خیره سره انشاءالله چین ته زموږ دغه د انځرو میوه ډېره صادرېږي خپله هغوی واخان لاره که جوړه سوه انشاءالله واخان ته به هم ځو د خیره سره ول ځه په برو زما کوترې ځه په برو زما کوترې دی غږ خرابوي نن ماته معلومیږي دی انجره دغه د غږ تار چې دی دا تار چې دی هغه خرابوي نو انشاءالله ملتیا کوئ زموږ سره اوسېږئ ماشاءالله دا سړک تاسو وینئ چې څونه ښایسته سړک دی څونه معیاري او څونه خوندور جوړ دی نو الله پاک دې زموږ د افغانستان ټول سړکونه داسې معیاري او خوندور راته جوړ کړي بس پروردګار دې داسې توان توفیق دغه زموږ حکومت او خلکو ته ورکړي تر څو داسې ښه سړکونه راته جوړ کړي نو دا یو غټ سهولت دی د انسانانو مثلا د وسایلو ترمنځ د تګ راتګ یو غټ سهولت چې دی هغه دغه د ښه سړک یو دغه دی څه دی سړک چې جوړ یې د ټولو ولایتو هغه ارتباطات ډېر سره وصل یې ډېر ټینګم یې اوس دا لار ده دا نو نه یوازې کابل شمالي ولایتونه حتی د چین سره دي وصلي صحیح غلط به نه وایه نو دا چې اوس جوړ سوی دی داسې جوړ سوی دی لکه د مار ملا وروره ګوله داسې ترتو ګوره داسې تور بخمله وار نو هغه دغه یې ورته ښولي دي چې دغه دا یو طرف موټر دی هغه بل طرف دی ځینې ځای کې لوحې پسې ایښي دي چې په دونه سپیډ کې ولاړ شئ دلته مانده دی او دلته کچ دی او دلته کاټي دی دا هم د شان تر ټولو مهم دی نو او تر ټولو مهم بیا افغانستان دپاره څه دی تعلیم دی ولې چې تعلیم کېږي نو بیا په دې شانو زموږ هم سر خلاصېږي ستا سر نه به خلاصېږي ما عمومي خبره وکړله زه عموم کې وایم تعلیم ته ډېر اوس ځینې داسې کسان به وي دا لوحه به وي پر لوحه بیا تا ته داسې اشاره کړې چې کچ دی خو څوک ورته ولاړ یا حیران پاتې چې دا اوس کوم علامه ده دا اوس څنګه حساب دی نو دا هم در چشم درته در تعلیمه پرې او دغسې هغه ترافیکي قوانین او دا هر څه چې دی دا په ژوند کې ډېر مهم دی نو خدای پاک موږ ته وس توان راکړي چې پر قانون او پر ترتیب پر هر څه برابر یو او دلته چې تیل دی په 4 افغانۍ دی پټرول ډیزل په 15 افغانۍ دی کلات قدرمن لیدونکو موږ وقلات ښار ته راورسېدلو هغه کسان چې موږ ویني هغه چې د کلات دي یو خاص سلام هغه د کلات ښایسته او د غیرت څخه ډکو ځوانانو ته الله دې تل شاد آباد او سرلوړي لري د افغانستان د 24 ولایتو خلک نو کور ودان بس
ښه خلک یې دي، زموږ ملګري پکښې شته، یاران مو شته. نو بس په ښار کې دا دي روان یو. تاسې ملتیا کوئ دا د کلات د ښار دغه انځورونه را سره وګورئ. ماشاءالله ډېر بدلون پکښې راغلی دی، ډېر جوړ شوی دی، ډېر زیات جوړ شوی دی، ډېر کار پکښې شوی دی. نو انشاءالله چې افغانستان نور هم جوړ شي، د خیر سره نور ولایتونه هم جوړ شي، ډېر خوند به وکړي. دوستانو مخته نو شاجوی ولسوالۍ راځي، د هغه څخه مخکې چې تاسې مثلا راغلي یاست ګرځئ، نو دلته په مخه تاسې ته دغه درځي. دلته نو دغه میوې ایښي دي، خورا جالبه دي، د لیدو وړ دي دا. نو په همدې خاطر مې وغوښتل چې ستاسې دپاره هم دا تصویر ونیسم. ګورئ دا کشته ده، دا کشمش دي، دا زموږ وطني کشمش دي. زه به په تاسې باندې ښه سم ووینم. دا زموږ ښایسته وطني بادام دي. څو قسمه بادام دا؟ 1 2 3 4 5 څو؟ 40 رقمه بادام لري. فضل دي وسه 40 رقمه بادام لري. ویني دوستانو ماشاءالله. دا نو همیشه په دغه ځای کې ستا او تر څنګ یې ښه کورنۍ هګۍ هم پیدا کېږي. نو خالي جوز څو رقمه دي؟ تاسې وګورئ جوز 1 2 رقمه جوز دي. نو وچ توت دي، مطلب مختلف شیان دوی لري په دغه بازار کې. نو موږ غوښتل چې راسو دا دغه ځای دا ویډیو ما په ډېر وخت په زړه کې ومالوې کړمه. یو یادګار دی، شاید په آینده کې بیا موږ نه یو، بیا دا یادګار به وي. نو دغه دی، دا بازار دی، دلته دغه شیان خرڅېږي. سپین کړي بادام هم شته، کورت هم شته، انځر هم شته، تازه دغه کورت هم شته، مختلفه شیان دوی لري ستا دلې. نو کور مو ودان خیر اوسېږي، دغه زمان هم دلې شته. چیش که وروره؟ بینه جنگو؟ ها؟ دا امیدی؟ روانه که امید بوجم. امید خواهد سنگ شنگیه ده. او خواهد شنگیه ده دوستانو. باغچه مخچه ده. کشمیش په څو دی؟ نو څه شان به موږ د لیر رانیسو. نو اوس به خپل سفر ته بیرته ادامه ورکو. نو ستاسې هم کور ودان چې تر دا مهاله راسره وست. راسره یاست؟ اوس هم وست یاست، همیشه به اوسېږئ. دا سیټ بیلټ وتړو. نو ملتیا کوئ، انشاءالله موږ ستاسې سره یو. دا دی دلته رالو یو ځای موټر بارک صاحب روان کوي چې یو څه زه استراحت وکړم. ولې 2 ساعته چې یو بل ته وسایي ورکو بیا به نو په راحت یو که نه؟ بلې وایي په راحت کې به د هر سړی په کار سي، یار هغه دی چې په سخته کې په کار سي. بېشکه یاره دا په سیمه نه سړی دی دغه دی. نو اوس د خیره سره جنډې ته نه رسېده یو جنډه بیا د مکور څخه لږ دې خواته ده. د جنډې څخه وروسته بیا مکور دی، یعنې بیا دا معلومیږي چې موږ لاره نیمه کړه. مکور که مقر ورته وایي اصلي؟ والله که زه مکور ورته وایم. ولایت نو لاره ډېره ښه ده، سړک ډېر ښه دی، خو د استادانو بې احتیاطۍ ډېرې دي، خورا ډېرې دي. که غټ موټران دي که کوچني موټران دي، بس هر یو دا کوشش کوي چې ژر د رابل مخ ته سي. بله بې احتیاطي کوي. نو احتیاط چې دی هغه ارمان نه لري. وی بې احتیاطي ارمان نه لري. بله وای بې احتیاطي چې وکړي بیا پیدا نه کوي، چشمې به دور. دا په 80 کې په 70 کې روان یو، او مثلا په ولسوالۍ او ولایتونو کې چې راتېرېږي ځکه د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي 10 40 په دا کې روان وي، ځکه چې هغه صورت باید تر واک لاندې ولري ته. بالکل. واه څه باید په قرار ولاړ سو، یو ساعت یو نیم ساعت سړی ناوخته ورسېږي، خو چې صحیح سلامت ورسېږي. دغه درته اشارې کني لوحې ایښي نه چې مثلا په دغه صورت کې ته باید په دغه ځای کې روان اوسې، ستا سپیډ یا ستا رفتار چې هغه باید په دغه کنټرول کې مثلا 80 ځینې ځای کې درته لیکلي 80 او 90 مثلا
مثلا دا باید ستا در واک لاندې دا باید وګورې ته او کورې ودان د ترافیکو چې ډېرې زیاتې اشارې ایښي دي البته دغه لوحې ایښي دي چې دا ډېر زموږ دپاره ډېر کومک کوي کورې ودان خدای دې خیر ورکړي ترافیک وزارت څخه د ریاست څخه د ټولو څخه په عموم کې مننه چې داسې یو کار یې کړی دا زموږ دپاره ډېر دا ښه سو پخوا نه وه دا شان نه او تا به دا نه لیدل چې دا لاره کجل لري که یا اوس په دې کې هر څه معلومېږي د سیلاب خطر د موټر په احتیاط چلوئ مثلا نه کوچنیان تېرېږي دلته لوحه ایښې ده بالکل دا شان شته و دا ډېره مهمه ده نو بس کور ودان خدای دې خوشحاله لري او څوک چې نوي لایسنسونه اخیستي دي غویم کور ودان نو یا عموم کې دا په صورت عموم کې دا لایسنس ډېر مهم دی ماته دوه بادام راکړه او هلته دغه ته ودرېدلو هغه بادام والا خو تاسو ولیدل موږ ته شاټ ونیوئ هغه ته وایه استاد را ودرېدی جیش افغانه بادام براغه ول د جیش ته خو بیخي ول بده ډول د 500 د بدر وتلم نو د 500 د باز شو خپل سره جوړ کړ نو دا بس موږ دا اسکار دی نه موږ د چلیو د جیش هغه نو شان غواړو کوم اقتصاد پونځیم نه دا ویلې سپینیا کوروره د خو زمر مشر دی ته نه خبر جب سړی دی دا یار ته جب سپینسترګه ګوره هغه مشر سړی دی ته ور بادام دا دای چې مر روان کړی دی د زمر مشر دی او په د خوراک شي دا ټوله برده دي اوس بادام په حساب ودا نه راخیسي چې هغه دی وخوري ولې دی خو مشر دی او استاد دی نو مشرتوب خو دغه سکیږي چې بادام باید وخوري وای مشر کوم مشرتوب غواړي دنیا چې غواړي کشر د دنیا دوه غواړي بس دې مشته د دنیا دوه را کړی دی پراته نو دغه دی د واجه سیا دی چې دی په سفرو کې دی در سره ملګری کوي مطلب که غواړي پیسې بچت سي بس دی در سره ملګری کوي خورا و ځان ته چار شي راخستې په غنو سر ما ګرځوي که بادام جلغوزي کاجو دا شان نه مصر تل ما چې خوره نو زه وراره یو ولس رقم 200 رقم بادام پراته نو خپل شي نه زه چش راوخ نو زه څنګه وکم کښتا به راخستې واخه به در سپینه کړو ته داس نه واخه ستا موټر چلو بادام کشمش مرته راوړو د اوبو بوتل مرته راوړو د اوبو چوشک دی سریلاکا مرته راوړو دا مومن دا خو چې موټر چلی دا خو باید دلته انرژي ورشروي دغه د مسجد لپاره لا دغه یې شه د لوحه مسجد دی وای دلته خیر بیا مخته ان شاء الله موږ واخه دا کشمش ماما تلاس مې د شترنګ مې استپو هو شترنګ وایي چې ونه زغې پر بل مامي خو دغه دی ورجې دی وروره دا خو کشمش ماما کوته ماما ما وایي چې وکښوال کې نشر ته وایي ستاج د واسه تو خوان پکې مر مشره دغه دی شرم دي خطر بس سره نه صدرې ما غوسته ده مشرتوب خو دغه سکیر چې باید صدرې غوسته او په ګرد صدرې کې جرله سور سره مشانه بس سره غونې در وشول هغه خو زه مسلور زر در تر اخیستل سم یا اخله مې ځای په ځای درشم کابل خوش نصیب رستوران ته شر اغلا سرغوان پټرول پمپ هوټل او رستوران ته پټرول پمپ ګرځي یو ځای ټول مکمل پټرول پمپ ټټ موږ هم داسې په کټ سونه دي یا دا واجه ستیل راځي جاګه راځه مانوم د سټریټ کې برای هغه یو راته وایي ته موږ ځای ملمنو وای دا اچ کړی دی د بارک مشرور وم یا اورور دا بس جاګه د سپوتبیت موږ ته وایي ابل ورځ به زه خسرم څنګه ورته راولې چې جاګه څنګه دا غدي د کابل کندهار پر لوی لارې یو بل شی وکړو پازما خبر یو ځلې به دغه لوحې په دوستانو ووینو لوحې هم په وینو او د موټر د اوبو هم چې پرنځم دغه وایم چې یو ځلې به دغه او هغه زما خبره بیا زما یریږي دی په سیډ له ودرېږي دغه د کابل کندهار پر لوی لارې تر ټولو یو ښه کار ډېر چې جوړ شوي دي مسجدونه دي ډېر ښایسته ډېر معیاري جوړ کړي دي دا ځای ته په وینه راکښت شوي هنداره دې وګورئ ځه ښه نسته راځه مشر ستا پر خوا به درسم یا مشر دلته به زه په ووینم دوستانو ګورئ موږ اپلاتې نه وایو دغه دی دا دی ګورئ دلته دغه لوحې خو ویني دا د مسجد دپاره مثال هغه دی مخته مسجد دی مسجد شریف سه هغه هم در باندې ووینم دغه دی ګورئ د ترافیکو یې زر لکه وارې کور ودان دغه مسجد سو او دا هم لوحه سوله یعنی مطلب دلته مسجد ستا تاسې کولی سئ چې په دا مسجد کې لمونځ وکړي او یو مسجد بیا هغه دی مخته دی دلته دی
نو الله دې خیر ورکړي هغه شنه ګنبده چې دغه مسجد سو نو په دغه ساحه کې مسجدونه سته الله دې خیر ورکړي د ترافیکو ریاست ته د ترافیکو د ریاست د مسؤلینو ته چې دغسې د ویاړ او افتخار کار یې کړی دی زموږ دپاره کور یې ودان بچی یې لوی مکور ته نارسېده دلته مو یو حیوان ولیدی چې دا کم حیوان دی خو ځغلي دا دی ها او وای نور رااله حاجي نور هم رااله دا د پسو رمې په ووینه دا باز ده هغه د پسو دغه په ووینه څومره ښه یاره فکر نه کوم چې باز دی دا باز دی دا د پسو رمې دي د پسو رمې دي دغه ها دا چی دی وروره څه شکه نه بس سر دغه د مکور ته نرسېده یو هغه مکور دی ګورئ هغه غرونه چې وینئ دا بلا مکور دی مکور ته ځو د خیره سره هلته نو بس ډوډۍ هم خورو د غرمې ترتیب به برابر کړو لمونځ او اودس به وکړو بس ما ته سپي دي بیا د کمه دونکو تاسو ته دې وویل سي چې خاص مکور دی د مکور بازار دی د مکور تر بازار چې ووتلو د خیره سره بیا به نو یو علاقه وګورو هلته به اودسونه وکړو لمونځونه به د ماپښین وکړو ډوډۍ به وخورو د خیره سره تاسې به راسره یاست بجې دوې نیمې دي 2:30 بجې دي د ماپښین موږ پر 10:30 را روان سوي یو د سهار یعنې 4 ساعته کې موږ راورسېدلو مکور ته د خیره سره اوس نو د خیره سره یعنې 4 ساعته مزل ډېر ښه راغلی یو ډېر ښه په طبیعت ښه په مزه مسافر تر دې ځای پورې ستا د سترګو بلا واخم ناز پر ما که یا قدم پیش یا قدم پاس او نازنین اوی سارا چار بی بی آغا بچار بی بی جانا مرگی کرولامی دیوانا اوی ته پوهېږې ته باز کیمره داسې کسې ښه درته وایم زموږ یو ملګری دی ښه زما یو ملګری دی چې رښتیا سي داسې تازه مې ملګری سوی دی په سویډن کې اوسېږي نو داسې ډېر عمر هم نه دی داسې متوسط دی مطلب داسې در ما یو څو کاله مشر دی یعنې شاوخوا دغه 26 کاله شاید 28 کاله باندې په سویډن کې دی ښه زنګ چې راووی سراچاره بیبي څنګه دی سراچاره بیبي څنګه په خدای دغه څوک یاده یې انډیوانه وایي دا پټان یادوم نو ته ولې سراچاره بیبي وایي دونه خندا راځي چې زنګ راووی وایي سراچاره بیبي څنګه دی شاید خپرونه ګورې دا ځای بیا چې راواستې به په ویډیو کې کړي بیا زه درته دغه کوم انشاءالله پټانه ډېر جالبه انسان دی بیا وخاندي وایي سراچاره بیبي ښه دی ولا نو بس د ملګرو د یو تفریح دپاره دغه ځینې ډایلاګونه یا دغه وایي نو دغسې خبرې چې دغسې لاره د انډیواله وم بیا لکه د مار ملا باندې چې را روان یې ښایسته لاره ده که تیز ولاړ سو لاره لږ ده خو موږ تیز ولاړ سو اوس ګورئ اوس دوستانو هغه بورډ دی ګورئ غزني ته چې دی غزني ته چې دی دې بورډ خبره څو کاله کېږي د دې بیخي ډېر وخت کېږي غزني ته 101 کیلومتر 101 کیلومتر او کابل ته 220 کیلومتر پاته ده د خیر ما ته دا بورډونه مشران دي بھائی ښه سمه ده کم سے کم یاره دغه یو 40 کاله خو کېږي مشران ناست هغه دې بیا ووایي نو ته شک وکړه یا دال بې شکه خو صحیح دی نو دوستانو وبخښئ هغه ځای مو پرېښوی دلته رالو ځکه چې دلته تالاب هم شته د اوبو دپاره او ډوډۍ مو هم نه ور اخیستې وچه ډوډۍ خامخا په سفر کې د یو چا یو شی یېرېږي نه هېڅ انسان مکمل نه دی الله پاک یوازې مکمل دی نو اوس دلته د خیر ناست یو دلته به د خیر سره لمونځ وکړو بیا به وروسته د لمانځه به ډوډۍ پخه کړو بیا به وخورو تاسې به راسره یاست انشاءالله پروګرام مه تېروئ حوصله هم پکار ده تاسې حوصله غواړمه انشاءالله چې ډېر ښایسته پروګرام دی او چیرې چې بیا موږ ځو د څه دپاره راوتلي هغه هم درته وایو ټایګر زنده ہے الکوزۍ غوړي مې مران یوله دا دیا نو بس ښه خوند کوي
غوړي ښه خوند کوي او زموږ د خورکۍ کور ودان خدای دې خیر ورکړي چې همیشه خپل وروڼه یعنې زه پټان یې همیشه سپورټ کړي یو نو بس الله دې خیر ورکړي او یو بل ملګری هم دی چې کور یې ودان سپورټ یې کړو او یو بل دغه هم کړی د همکاري یې کړې ده چې هغه بېوزله انسان چې کور مې دروازې نه لري د هغه دپاره یې هم همکاري وکړه هغه امانت موږ هغه ته ورورسوي د ده په مخ کې نو الله دې خیر ورکړي الله دې یوازونه پر دې دنیا او پر هغه دنیا پروردګار دې وده ته ورکړي چې د بېوزلو او د بېکسو کسانو لاسنیوی کوي کومک ورسره کوي نو دا مو هم دا د یارانو رامونیول غوړي بیرته پیدا شوه شی پیدا شي انشاءالله آینده کې احتیاط ورسره کوو او هغه غوړي چې مثلا تاسو وایاست چې هغه د خوړو څخه وروسته چې تاسو استفاده کوئ هغه د استفادې وړ نه هغه به هم جلا کوو دا د پټان او داس تازه کوي تاسو اوبه دي ته چې وه د واورې څخه دا اوبه راوځي دغه باد ګوره اوس د مځکې د تله راوځي دا د مځکې د تله خو صحیح د یخې ډېرې دي دا دغه هوا دا ګوره د لمر ته موږ څنګه ولاړی وو کندهار کې چې دغه نه وخت ودرېږي د ستې بندي واله داسې په دې کې بلا باندې لکه هغه لمر ته چې سوځلې جوارې زه خپله دا څو انچه برما ده دا 15 انچه د ورسه بیا برما دوستانو برما به در باندې ووینو دغه دا دا ګډوه به ځینې ډکه کړمه او دا څه دپاره ملګري لمونځ کوي نعمت او میرزا ولی خان نو زما خپله رخچینه وه یو ځای راڅخه پاته سول د لمانځه نو انشاءالله بله دانه به د خیر سره مخ ته وګورو کوم پیدا کړو راوینیسو او دلته په دیګ باندې دغه کړی دي چې شیشې دي رومیان یې ورچولي دي ښه نو مالګه وایي نسته نو دا هم بس خیر دا یې د خیره سره انشاءالله نخود ورپخېدو دي مالګه مو یې رسوی او انشاءالله دا شان په غزني کې راواخلو د خیره سره څنګه به یي و د خیره خامخا یو شی پاتېږي داسې نه کېږي یار بېشکه نه اول پلان داسې دی چې سړی باید اګر شان لیست ولیکي هلته ګرد مشر څوک و د میلې ته یې نو بل څوک زه خو نه یم زه کشر یم په دغه ځای کې بیا نه یم خو دا دې اوس دلته هم دا ګرده نوټ کړه د ځانه سره په تلیفونه کې څنګه دې نوټ کړه خو ته مشر یې موږ خو زه خو اوس ډرایور یم موټروان یم بالا بس ته ډرایور یم بالا ځکه شو در کوم ځای کشه بنانو د خیره در هغه ځای هغه ځای دوستانو خدای دې وکړي چې خسته سوي برایه زه باوري یم چې خسته کېږي هم نه ځکه چې موږ دغه د لارې مسیر د کابل کندهار دا په تاسې باندې ولیدی دلته د غرمې ډوډۍ خورو لمونځونه مو وکړله الله پاک دې په خپل دربار قبول کړي زموږ ټولو څخه بل څه کړه دا شابه خوانه کوي لارې د کنټینر هم تېر شو ما لارې ونه سره یې واخیستې نه چې د څوک یو چا په خوله نه کوي دوستانو په میله کې بد مې راځي دا ځوان دته ورته وروره مالګه نسته مزه دا دې ناست تر هر رقم ورجو غوښه ښه خوند کوي چې رالی مکو مې سره وه غزني کې به راپورته کړل غزني ته نارسېدی وه دا مرچک خواږه داسې نه چې وایست ترخه دي دلمه دي دلمه لا اپډیټ سوله پخوا ګردي ګردي وه
نو بس ملتیا کوئ زموږ سره اوسئ. نو معنا دوستانو د غزني ښار ته راورسېدلو، د لیو د خیر سره هیله ده چې تاسې هم راسره خسته سوي به نه یاست. دا وګورئ، دا د غزني د ښار چوک دی، مرکزي چوک یې دی، دا هم ښار دی د غزني. نو موږ د خیره سره روان یو. دا دی یاران هم دلې دي، وړی پټان موټر چلی، بیا زه بیا پټان. دا د غزني هغه عمومي هغه رود ورته وایست، هر شی چې ورته وایست هغه دی. دا دی وګورئ روان یو مخته. ماشاءالله د غزني ښار هم دا دی ورځ په ورځ جوړېدو په حال کې دی. ما نه یو ګړی خوب هم وکړي، ښه ارام، ښه استراحت، ښه ریلیکس ومه. نو بیرته مو سفر د خیر سره بیا شروع کېږي، بیا به هغه تاسې بله ورځ را سره ګورئ، په همدې ورځ کې نه، په بله ورځ کې. نو تمه دا ده چې تاسې بس چینل سبسکرایب کړئ، زموږ سره اوسېږئ او د دې څخه خوند واخلئ. دا دی وګورئ، دا دی اونډه یې پر سر پورته کړې ده، هنډیا بس با موټرسایکل یې سر ته خېرولي. ونډه وه، زما غژنګ بژنګ دغسې روان یم. ملتیا کوئ، ما د ښار در باندې وینم د غزني. خوږو لیدونکو، دا دی نو د خیر سره دو طرفه سړک ته راورسېدلو. ماشاءالله ماشاءالله، ګلي ګلزار، افغانستان زنده باد. تاسې وګورئ دې سړک ته، معنا هغه چې دی د هغه لاس موټرانو دپاره دی، دا د دې لاس موټرانو دپاره دی. یعنې پر هغه باندې هم د څنګ پر څنګ دوه موټران تلای، پر دې باندې هم. نو اوس فکر وکړئ، رش به څونه کنټرول سي، لاره به څونه لنډه سي، او د هغه تر څنګ به د هغه خلکو ته څونه هوسایي جوړه سي. په واقعیت سره چې ډېر یو ښایسته کار د افغانستان دپاره د آبادۍ خبر. وروره ګله وم، خوندونه دي دا چې ته زده دی یاست، داسې راسئ پر دې سړکانو وګرځېږئ، وم جلا خوند کوي. تاسې ورته ګورئ، دا دی ماشاءالله 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 در سره ووایست دوستانو. دا دی ګورئ، دغونه موټران سره مسافه لري په منځ کې، خو خلاص دا دی خپل سړک ورته جوړ شو د خیر سره دی لاس ته خپل. نو زنده باد. ماشاءالله ماشاءالله. هغه د مخ اکوا والا وپېژندلو، لاس یې پورته کوي، وعلیکم سلام. موږ خو هم ډېر خلک پېژني، نه منه. دا زموږ د موټر وضعیت دی. چای بران خرڅوو، چای بران خرڅوو، دا نه دا د سکول راکوي، دا هم خرڅوو، دا کوربچي و بالښتان دي. دی وایي ما ولې نه پکښې راولئ. میدان ښار ته میدان ښار نه دی، کوم ځای ته راغلې؟ میدان وردګو ته ودرېږه وروره. دوستانو ستړي مه سئ، وخت مو په خیر، خدای دې وکړي چې خسته سوي به نه یاست، او دغه پروګرام به مو تر دې شېبې پورې کتلی. موږ دا دی میدان ښار ته نږدې یو د خیر سره، نو کوشش کوو چې ډېر احتیاط وکړو. معنا اوس ګوره موږ روان یو دوستانو په 540 کې دی، دا دی دی به در وښیي نعمت خان، نو تېر وښی نعمت خان، دا دی په دا دغه کې روان یو، دغه سپیډ دی، دا دی تاسې خپله وګورئ، قضاوت وکړئ دوستانو. موږ داسې روان یو په خاطر د دې چې دا
لوی لارې موټروانان چې دي د نورو موټروانانو سره کومک نه کوي نو بس الله دې هدایت موږ ته هم وکړي او دوی ټول ته نو زه به خپل ښایسته سفر ته به ادامه ورکوو مخته به ځو او د کندهار څخه موږ حرکت راوکړو تقریبا پر 10 بجې نو اوس دا دي تقریبا پاو کم یعنی 10 کم 7 بجې دي موږ میدان ښار ته بیخي داسې نږدې یو په لږ واټن کې یو د خیر سره چې هلته ورسېدلو بیا به هلته یو زیری در باندې وکړو خو بله ورځ به هغه تاسې بیا وګورئ نو شاته مې ناست یو پتنګ دی نو پتنګ دی میدان ښار به په ووینو بره به خلاص هغه سیب به په ووینو چې زړه ته یې ولوېږي دلې در شي هغه راغلي نو انشاءالله ورسېږو دا دی بالا میدان ښار دی دستې نو ملتیا کوئ زموږ سره واوسېږئ موږ راورسېدلو میدان وردګ ته چې هغه سیب چې تاسو وینئ هغه د میدان وردګ یو مشهوره چوک دی چې د سیب په رقم یې جوړ کړی تاسې په تصویر کې هم دا اوس وینئ نو بیا یوه لاره داسې تللې ده داسې و بند امیر ته بامیان ته نو دا چې بیا موږ چیرې ځو دا به تاسو ته انشاءالله ووایو استاذ دغه اخته سو استاذ بارتنګ دلته مې وطاق په دې ونیوی دوستانو چې موږ ډېر خسته وو باور وکړئ ما او پټان دغه ډېر موټر نه دی چلولی سفر مو نه دی کړی د لوی لارې نو په دا خاطر زموږ لومړی ځل و چې موږ دومره ډېره لاره باندې سفر کوو یعنی تقریبا اوس نو د میدان وردګه څخه و کابل ته تقریبا 10 کیلومتره لاره پاته ده چې تر کابل ښاره ورسېږي یعنی تقریبا موږ 100 کیلومتره سفر وکړو نو 10 نیمه پیکه د 500 څخه 420 کیلومتره موږ مزل په 10 ساعته کې یعنی تاسو فکر وکړئ ډېر کراره روان وو ډېر په احتیاط روان او ماشاءالله ډېره لاره جوړ سوې وه نو دلیم د ځانه سره د کمپینګ دپاره شیان هر شی راوړي دي نو انشاءالله هغه بیا د خیره سره انشاءالله په تاسې باندې په بل ولاګ کې ووینو اوس هدف دا دی چې د خیره سره استاد بارتنګ استاد پتنګ استاد اوس به دی د خیره سره موږ ته څه شي راپخه کړي دا څه شي دی دوستانو دې ته څه شي وایاست تاسې ت وو ر ه یا ه نیسته کې توري لیټر نو دا کنو دته کوم چې دا نه راپورته کړایو یا خو ته ما راځو نه غوښتل نو اوس په لیدلې به دا کنجوس ټول به درې به چې دا نه براوړي نو څه تاوان خو نه کوي نو توري ده او موږ یو موږ دلې ناس یو او توري را سره ناس نه دلې معنا موږ ته مازې ګوري خیر کې خدای واده کې ټکان بیخي غلطه ده دوستان ډېر ټکان مه کوئ نو څه دي واده دي صحیح دي ټول په دې خبر ټکان بیا ولیکو پیداس اوس ما زنګ ورولې ښه ته زه دا واده په وینم ګورئ داسې ټکان کوي په دا واده کې یعنې زریني ټکان ګوریا دا په دا واده کې کوي خو نو د میدان وردګو ښار دی دغه هم هغه سیب چوک سو ماشاءالله د دغه ځای څخه نو ټوله ښار معلومیږي دا دی ته مو دا ځای ونیوئ دا اتاق مو په کرایه ونیوئ نو دلې یو ځکه چې استراحت باید وکړو آرام باید وکړو ځکه موږ سفر نه و کړی ما تاسو ته مخکې مو ویل اوس نو زموږ استاد پټان چې دی دا تورۍ سپینۍ زه به سټینډ داسې کړمه چې تاسې هم راسره خسته نستئ دغه پروګرام هم په سمه طریقه سره در تاسې در ورسېږي بسم الله الرحمن الرحیم داسې کښېږدمه دا به داسې کړمه استاد پټان تورۍ څنګه پخې کو تورۍ ولاړ کړم شم لکه مالو کړو ما خو په بخار کې پخ کړي دي دې کې هم درسته نه دي پخ ما دې دغه که او د بادرنګ پر کمه درو میدا کمه سری کېږي وه دا به هغه شان لکه هغه دغه چې دي هغه دغه چې لري نه لکه مارو کټ و مندي کې لري هغه لري وه نو دا نو غوړي مو مخکې دغه کوچنی بوتل رانیوي بله ورځ نو اوس په دا غوړو کې به اشپزي وکړو د خیر چې دا غوړي خلاص شوه
بیا به ډبه چې مرخص دی هغه به استعمال کوو هغه هم ښه دي انشاءالله خدای دې راپورې د خیر کړي نو داسې کیسې دي دوستان کیمرا هم چارج مونږ یې چارج وکړه چې خوړلي ورکړې نخود ولا ماشاءالله ښه سفر مو وکړي بلا نو زما او ستا مې انرژي په صحیح معنا ختمه وه کنی د بارک خو لا خوښ وول زه د خیره بنجامیر ته مازدیګر اول مال نه کېږي ونه بره چې خدای نکرده ګیچ یې نو بره څه پکه اوس دا دی تقریبا دوستانو د دغه ځای څخه تر بنجامیر پورې 360 کیلومتره نوره لار پاته ده نازوانه څنګه تورې راکړي چې اوبلنې دي یو خو مومي تورې دغسې اوبلنې نو ده بیا ښه داسې نعمت لاړې چې اوبه ډوډۍ راوړې څو بجې دي د شپې تقریبا موږ راورسېدلو پر 8 بجې باندې و میدان وردک ته میدان وردک دوستانو سلیمان جان هم را سره دی سلیمان جان در باندې وینم دغه دی زنګ مو ورته ولی دی دا دی سلیمان جان لیدونکي دې ویني سلامونه دې کې هیلې د هیواد میډیا قدرمن لیدونکو ډېر خوشحاله یم چې نن پس ډېر وخت دریم په دې چینل کې نه بله و هغه هم د بارک د برکت ما خو دغه شي ته بیخي پام نه و چې داسې امکان لري چې ځان ورښکاره کړو لفظونه خو مې بند شوي دي د خیره نو دوستانو دا دی سلیمان جان تاسې په تصویر کې وینئ خدای دې وکړي چې بس در سره فالو یې کړي په لندن کې دلته فالو کول ډېره هڅه وایي دلته چې دا خلک چاپې فالو کړي دې پولیس ته زنګ وایي چې هله کس راپسې دی نو بس دوستانو دغه دی سلیمان جان څنګه دي ډېره زیاته مننه پروګرامونه والا یو پلان لرم خو ضرور لږ وخت کم دی اوس وخت نه پیدا کېږي انشاءالله ډېر ښایسته پروګرامونه مې نظر کې نیولي دي خو مصروفیتونه ډېر دي انشاءالله ډېر زر البته کار پې روان دی یو سرپرایز را روان دی هیواد میډیا ته انشاءالله د خیر دی د خیر سره او بس ټول دوستان سلیمان جان ویني بس در سره لایک یې کړئ سبسکرایب یې کړئ شیر یې کړئ هیواد میډیا لایک شیر سبسکرایب کړئ بله او بس موږ ستاسو خدمت کې ډېره زیاته مننه او پروګرام سره انجوی کوي او بارک صاحب تاسو ته هم ښه سفرونه غواړم البته دا بلاګ به د سفر وي که نه بله انشاءالله سفر مو نه دی مشخص کړی خو انشاءالله سفر دی انشاءالله بس ښه وختونه غواړم ټولو ته لیدونکو ته او تاسو ته مننه دوستانو دغه دی د خیر سره انشاءالله چې یو ډېر ښایسته تورۍ مو در پخې کړې اوس نو کرا د رومیان خو یو قسم اوبه کوي نو دغه د رومیانو اوبه چې وچوسي بیا به د خیر سره انشاءالله دا راوباسو انشاءالله بیا به نوش جان کو در سره بیا به نو چشکو بیا به نو د خیر سره بدیږو بیا به نو به هم ورځ راپیل سي په بل خپرونه کې هغه به نو بیا تاسې ګورئ چې موږ چیرې ځو څه کوو خو ستاسې په شتون کې به یې کوو هر څه چې کوو ستاسې په شتون او ستاسې په حمایت کې زه به دا در باندې وینم او تاک نو لږ سره ګډ وډ دی بخښ دی دا دی اوس به نو د خیره دا دغه کوو پخوو یې تورۍ د تورۍ ورته وایي ده شاید تاسې ډېر نوم یې اورېدلی نو اوس خو دا موږ باید په بخار کې پخ کړی خو موږ بخار نه لرو خو نو دلته مو دا دی دغه کړی داسې اوس خو داسې تر دم ګړی داسې سول دا یو قسم زړڼې هم کوي دا زړڼې تخم یې دی اوه دا ښه خوند کوي نو داسې مو کړله چې داسې دغه کو لکه لغتک او دا دغسې خوړل کېږي لغتک غوندې نه دا باید ټول داسې لغتک غوندې دغسې هوار سي دغسې نو بس ملتیا کوئ موږ به سای سره یو تاسې زموږ سره اوسئ د همدې ولاګ البته اخري سلګۍ دي
نو موږ پخه کړله د کندهار څخه مو تورۍ راوړې وې دا تورۍ م پخه کړله اوس به موږ نوش جان کو د خیر سره ستاسې ځای خالي دی پوهېږم چې د افغانستان په هر شي پسې مو زړه داسې درزیږي نو دا ستاسې ټولو هیوادوالو دپاره بسم الله الرحمن الرحیم څنګه پخ شوي ښه خوند دا بیا د دغه منطقو ډوډۍ ده داسې وګورئ دا بیا دغه منطقو ده مثلا کابل غزني یو شی درته وایم د کندهار ډوډۍ په هېڅ ځای کې نشته د کندهار ډوډۍ په ټوله نړۍ کې نشته مارسي چیلنج دی ټولو ته منمه بیخي ښه ډوډۍ ده بیخي ښه ډوډۍ ده منمه ډوډیانې به در هغه لا ښه خو مګر د کندهار ډوډۍ چې ده هغه کلکېږي نه یو خو کلکېږي نه دا ډوډۍ چې دا 15 دقیقې کښې بلا کلکه ده دا باید همیشه پیچلی په سترخان کې یا مثلا هغه ډوډۍ چې کښېږدې در سبا پورې د پخې ډوډۍ کلکېږي نه دا ډوډۍ وګوره دا دې بیا کلکه شوله پټانه نو دا هسې یو ترتیب شته پکښې دوستانو دا باید موږ د دسترخوان کې دننه کښېږدو چې معنا کلکه نه شي نو وایي انسان چې دی بیا وزره مرغه دی موږ تېره شپه دا وخت په کور کې ناست وو په کور کې نه وو په یو ځای بانډار کې روان شولو پر 9 بجې روان شولو نو نن دا دې دلته یو ژوند دی په ژوند کې سفرونه راځي په ژوند کې میلې راځي کار راځي بلکل دا کسان وایي چې څونه ساعت مو تېر شي زموږ هم ساعت تېرېږي هم کار کوو دا کار زموږ مسؤلیت دی دا موږ خپل مسؤلیت ګڼلی دی موږ یې د سر نه تېروو یو شی موږ هم کار کوو هم ساعت تېرېږي نو زیات فوکس مو پر کار باندې چې رښتیا زیات فوکس مو زیات فکر مو پر کار چې کار منظم وکړو او هېوادوالو ته یو ښه پروګرامونه جوړ کړو موږ نور هم غواړو چې در دې هم ښه شي کومې لفظي تېروتنې و دا څه ټوله اصلاح خو نو انسان دی انسان خو چې دی بنده منده دی وخت نه وخته خامخا یو غلطي کېږي او دغه کېږي نور خو بس اوس به د تورۍ خوراک وکړو وروسته بیا د چای څښو یو ګیلاس اره بچېږو ګروپ وژنو بالا خپرونه خلاصو یا بالا څه کوو هغه شیان هغه بیخي داسې راځي لکه کوچنیان چې ما تا کوچنیان یا الحمدلله الحمدلله غټ یم یا زه غټ یم نو قدرمن دوستانو ستاسو ټول څخه ډېره مننه چې دا پروګرام مو وکړئ تر بیا چې موږ ستاسو د کورونو مېلمه کېږو هېڅ ځای مه ځئ دعا نه کوم قربانه ښه و مننه موږ ستاسو مېلمانه کېږو د یو بل بلاک د لارې موږ په دا مهال موږ په میدان وردګو کې یو دلته مو اطاق ونیوی بېدېر شو موږ د کندهار څخه راغلو تر میدان وردګه پورې دا چې موږ چیرې ځو هغه بیا موږ په سبا په ولاګ کې ورته وایم که یا سبا دې وګورې څه فرق کوي نو یاره زه سبا درته وایو دوستانو نو بس موږ سره اوسېږئ سبا په ولاګ کې به تاسې ووینئ چې موږ خپل ښایسته سفر سهار د کوم ځای څخه پیلوو د همدې میدان وردګه څخه پیلېږو چې چیرې ځو دا به بیا په سبا کې انشاءالله نو الله دې افغانستان راته همیشه آباد او جوړ لري د الله په امان ښه وختونه مننه چې زموږ هیواد ګورئ